سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې د دې جملې ځکه مهمه جملې دي. دوستانو موږ چې کله چاته خبرې کوو او موږ ورته وایو ته پوهیږې چې زما څه مطلب دی، آیا ته پوهیږې چې زما څه مطلب دی، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي weißt du was ich meine. weißt du was ich meine، آیا ته پوهیږې زما څه مطلب دی. چې کله تاسو وایئ هو زه پوهیږم، هو زه پوهیږم، دغه جمله بیا داسې وایي یا ich weiß، یا ich weiß. او کله چې وایو نه زه نه پوهیږم، دغه جمله به تاسو په کمنټونو کې لیکئ، ګورو چې څوک صحیح لیکي. مطمئن یم چې ستاسو به په دغه طریقې سره الماني ژبه کې ډېر زیاته بهتري راغلې وي. او دوستانو کوشش کوئ کمنټونه کوئ، چې کله کمنټ کوئ دغه خبر به ستاسو همیش په ذهن کې پاتې وي.